ګرانو هیوادوالو د پروګرام په دې برخه کې ځوان شاعر تکړه شاعر ښاغلی عمر بورا زماني څخه هیله کوو چې سټیج سرته راشي خپل ویناوې او شعر موږ ته ووایي. ښاغلی عمر بورا زماني. د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو راغلو مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه. اول تاسو ته خپل یو لنډ نظم چې د سولې باره کې دی هغه بیا وروسته د یو بل نظم ویم. راځئ په ژوند کې دغه هم راواخلو، راځئ په ژوند کې دغه هم راواخلو چې د ټوپک په ځای قلم راواخلو. غم د وطن د آبادۍ چې وکړو، نه چې ورانۍ پسې بم راواخلو. کاروان د پوهې سره مخکې یوسو، کاروان د پوهې سره مخکې یوسو، بیا به جنډه مونږ د علم راواخلو. دا چې تدبیر او علم مونږ سره وي، دا چې تدبیر او علم مونږ سره وي، هم خلافت به د ادم راواخلو. مونږ به ویاړ د ازادۍ وګټو، بورا که علم او قلم راواخلو. دا چې نو زه تاسو سره خپل دا یو نظم شریکوم. ته ځواني یې ته شباب یې، ته ځواني یې ته شباب یې، ته خوشبوی یې ته ګلاب یې، د شعرونو ګلدسته یې د سپوږمۍ ځلا کتاب یې. د ښایست او ښکلاګانو د نازونو اداګانو ته عجبه شان کیسه د سپوږمۍ د رڼاګانو. له حیا وفا کیسه د خندا مسکا نغمه د سپرلي د موسمونو داسې مست شان وږمه. مسافر د زړه اواز ته غمګینه شانتي ساز، پټ په زړه کې د یادونو ته د مینې یو لوی راز. ته یو خیال ته حقیقت پښتني مینې غیرت، د خیالونو په ټال زانګې فلسفه د محبت. د بورا د شعر آغاز خپل ځان ته یو انداز، د فکرونو سلسله ته د خیال نوې پرواز. ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. با تشکر فراوان از محترم بورا زمانی شاعر بسیارگر و مستقل.